د ننګرهار د بېسودو ولسوالۍ اړوند په مقام خان او زنګوی سیمو کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت د 9 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه سړکونه د کلو پراختیا وزارت د انرب برنامې له لورې په اساسي ډول جوړیږي چې چارې به یې په 8 میاشتو کې بشپړې شي. نن د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند د زنګوی په سیمه کې یو سړک چې 15.15 کیلومتره اوږدوالی لري، دا په کنکریټي ډول سره جوړیږي. د کلو د بیارغونې او پراختیا د ریاست لخوا چې البته د دولت له بودیجې نه، همدارنګه یو بل سړک هم چې په څلورمه ناحیه پورې مربوط دی، هغه هم څه د پاسه 4 کیلومتره دی. دغه دواړه سړکونه د څه د پاسه 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره جوړیږي. د ننګرهار د کلو پراختیا رئیس وویل د سړکونو د ښه کیفیت په مخه به له دې پروژې څخه په جدي توګه څارنه وکړي. کیفیت په اړه درته اطمینان درکوم. زه خپله د دغه پروژو نظارت کوم. انشاءالله ولایتي ټیم، د کلو پراختیا ریاست انجینران او د انرب برنامې انجینران به ټول د دې نظارت کوي. د یادونې وړ ده چې په دې پروژه کې استنادي دیوالونه او یو شمېر پلچکونه هم شامل دي چې لګښت یې د مالیې وزارت د انکشافي بودیجې لخوا ورکول کیږي.